اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو دوستانو مسلکی ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې کړی تاسو روغ او جوړ شئ. پرون ما د خوسکیو د بقا او وزن اخیستنې په اړه چې څومره انرژي ته اړتیا لري په دې ویډیو کړې وه. نن راځم د یو بلې ویډیو سره چې هغې کې ما ښودلي دي چې که چېرته تاسې د بقا او وزن اخیستنې انرژي معلومه کړئ نو څومره شیدو ته اړتیا لرئ چې تر څو دغه مقدار انرژي برابره کړي. په یاد ولرئ چې تاسې باید په هر هفته کې یو ځل لږ تر لږه خوسکی مو چې دی دا وزن کړئ، د هغې انرژي د بقا انرژي او د وزن اخیستنې انرژي چې دا معلومه کړئ او بیا ورپسې چې دی دغه ویډیو چې دا دویمه چې اوس ما کړې ده دا د سره وګورئ او دغه ارقام او عادات چې دا وخت په وخت باندې تغییر کړئ تر څو تاسو خپل هدف ته ورسیږئ. که څه پوښتنه لرئ زه کولی شم ستاسو پوښتنه جواب کوم، نو ویډیو د سره وګورئ. د موضوع د روښانه کېدو دپاره زه تاسو ته دوه مثالونه حل کوم. لومړی مثال کې یو خوسکی دی، هغه 50 کیلوګرام وزن لري او 600 ګرام وزن اخلي هره ورځ. نو د هغې دپاره د بقا وزن اخیستنې انرژي څومره غواړو موږ 3.932 میګا کالوري ده. اوس دا موږ د کومه که د عادت چې دی موږ د دې فارمول په اساس باندې چې ما مخکې تشریح کړی دی په تېره ویډیو کې تاسو کولی شئ هغه وګورئ. نو دا د بقا انرژي وه، دا ورپسې د وزن اخیستنې وه، دا دواړه هم سره جمع کړلې، دې نه هم دا عادت راواخیسته. دویمه خبره دا ده چې تاسو ته باید دا معلومه چې په شیدو کې څومره وچ مواد دي او څومره پکې اوبه دي. په شیدو کې عموما د غواګانو په شیدو کې 12.5% وچ مواد دي، 8.5% نه دي کې اوبه. څلورمه خبره چې تاسې باید په یاد ولرئ په 1 کیلو وچو شیدو کې 15.9 میګا کالوري انرژي موجود دی. نن تاسو مخکې د دې نه چې په دې باندې پوه شئ چې خوسکی چې 50 کیلوګرامه وزن ولري او 600 ګرام وزن روزانه واخلي، نو تاسو سره باید دغه دوه پوښتنې باید تاسو ته نور هم جواب کړئ چې یوه په شیدو کې د وچو موادو اندازه ده، د اوبو اندازه ده او په 1 کیلو کې څومره وچ مواد دي، څومره انرژي ده پکې وبخئ. د مثال د حل کولو دپاره لومړی باید تاسو اړتیا ولیکئ چې ستاسو اړتیا څومره ده. مثلا زموږ اړتیا چې ده که خوسی 50 کیلوګرام وزن لري او 600 ګرام وزن هر ورځ واخلي نو دا 3.932 میګا کالوري انرژي ته اړتیا لري. دا تقسیمو په کم عدد باندې په 1 کیلو وچو شیدو کې څومره انرژي ده 15.9 میګا کالوري انرژي ده. نو دا عدد راخلو په دې عدد باندې تقسیمو. موږ ته حاصل چې راځي 0.933 کیلو راځي، یعنی که چېرته موږ غواړو چې 50 کیلوګرامه خوسی چې هغې د هغې د بقا انرژي او د وزن اخیستنې دپاره چې 600 ګرام وزن باید دا واخلي، څومره وچې شیدې ورته اړتیا لرو 0.933 کیلو، یعنی تقریبا 933 ګرامه شیدو ته اړتیا لري وچې شیدې. اوس دا وچې شیدې موږ غواړو په اوبلنو شیدو یا په مایع شیدو باندې بدلې کړو چې مایع شیدې څومره دي. نو 0.933 راخلو، دا په څه باندې تقسیمو، هغه د وچو موادو په فیصدۍ باندې تقسیمو چې مثلا په 1 کیلو شیدو کې 12.5% وچ مواد دي، په دې باندې تقسیمو، دا هغه د سلنې نه وباسو او په 25 کیلو تاړو. نو دا چې کله تاسو راواخلئ په دې باندې تقسیم کړئ نو تاسو ته د شیدو مقدار به لاسته راشي چې 15.8 کیلوګرامه شیدې د خوسکي دپاره چې هغه 50 کیلو وزن لري او 600 ګرامه وزن روزانه اخیستل غواړئ ترې، نو څومره شیدې باید ورکړئ دومره شیدې باید تاسو ورکړئ تر څو تاسو کوم هدف ته ورسیږئ دغه هدف ته باید تاسو ورسیږئ. راځم دویم مثال ته. مثلا یو خوسکی دی 40 کیلوګرام وزن لري او هر ورځ 600 ګرام وزن دا مخلي، څومره شیده ورته باید دې ته ورکړو. اول باید تاسو ته دا معلومه چې د بقا او وزن اخیستنې انرژي باید تاسو ته معلوموي. دا کوم ځای نه معلومولی شي دا تاسو کولی شئ چې تېره ویډیو وګورئ او په هغې کې دغه کوم عادت چې دی دا تاسې پیدا کړئ. دا راخلي په څه باندې تقسیموي، دغه عادت چې دی دا ثابت دی. عموما هغه شیدې چې هغه 3.5% غوړو لري او 12.5% وچ موادو لري، په هغې کې څومره انرژي د هغې په 1 کیلو وچو
شودو کې 15.30 میگا کالوري انرژي، نو دا 3.30 راخلو په 15.30 باندې تقسیمو، موږ ته څومره وایي عدد لاسه چې راځي هغه 0.1 کیلو وچې شیدې باید دا ورکو. اوس غواړو چې دا په اوبلنو شیدو باندې واړو، نو دا تقسیم یې 0.115 کوو. دلته موږ ته چې راځي موږ ته وایي که چېرته ستاسو خوسکي 40 کیلوګرامه وزن لري او هر ورځ 600 ګرام وزن لري، نو د لپاره څومره شیدو ته اړتیا ده؟ 4.9 ده. په یاد ولرئ چې تاسو باید په اونۍ کې یو ځل کم از کم تاسو باید دا محاسبه مو کوئ چې د بقا انرژي ده د مینټیننس دپاره او د وزن اخیستنې ده، ځکه دا تغییر کوي. څنګه دا تغییر وکړه دلته تاسو باید په اتومات شکل باندې دلته په بل فورمول کې دا باید واضح کړئ تر څو دغه د شودو مقدار چې دی دا بیا فرق کوي، ځکه په 40 کیلو کې دومره شودو ته اړتیا لري، په 50 کیلو کې دومره شودو ته اړتیا لري. نو څومره چې د دې وزن زیاتیږي په هماغه اندازه باندې چې دی د دې د شودو اندازه هم زیاتیږي. په یاد ساتئ چې خوسکیو ته لږ تر لږه باید د 600 ګرام وزن اخیستنه اړتیا ده، خو کم معیار چې دی هغه 800 ګرامه دی. یعنې تاسو که کله فورمول جوړوئ هغه د 800 ګرامه دپاره جوړ کړئ، ځکه کله چې دا خوسکي دغه نه بیلي د مور نه بیل شي، نو په هغه وخت کې چې دی د دې وزن بیلي او دغه وزن بیلنه به په دې باندې ناوړه تغییر کوي. نو د خاطر چې دغه 200 ګرامه وروسته بیا د ځای ونیسي او هغه کوم وزن بیلنه چې کړې ده هلته بیا دا تعویض شي، نو په کار دا ده چې تاسو د 600 ګرامو په ځای باندې همیشه د 700 او 800 ګرامو دپاره خپل فورمول نه برابر کړئ.